آیا پوهیږئ چې ولې ځینې خلک تل بریالي وي او ځینې نور تل په ستونزو کې؟ توپیر په مالي حالت یا جنس کې نه دی، بلکې ستاسو په ذهنیت کې دی. د ګټونکي او بایلونکي اته توپیرونه. ګټونکی وایي زه باید یو څه وکړم او سمدستي عمل پیلوي، خو بایلونکی وایي یو څوک باید یو څه وکړي او تل د نورو په تمه پاتې کیږي. ګټونکی تل یو پلان لري، بریالیتوب تصادفي نه دی بلکې د پلان پایله ده. بایلونکی تل پلمې لټوي، وخت نه و، شرایط سم نه و او نور خلک ملامتوي. ګټونکی تل د حل په لټه کې وي، که یوه دروازه بنده شي بلې ته لاره لټوي. بایلونکی تل د ستونزو په جوړولو او پیدا کولو پسې ګرځي، د دې پر ځای چې حل پیدا کړي ستونزه لا پسې غټوي. ګټونکی وایي اجازه راکړه ستا لپاره یې ترسره کړم، خو بایلونکی وایي دا زما مسؤلیت نه دی، دوی له مسؤلیته تښتي. ګټونکی په هر مشکل کې یو فرصت ویني، خو بل خوا بایلونکی په هر فرصت کې یو مشکل ویني. ګټونکی وایي دا کار ستونزمن دی خو ممکن دی او هڅه کوي، خو بایلونکی وایي کیدای شي ممکن وي خو ډیر ستونزمن دی او له پیل کولو څخه یې لاس اخلي. ګټونکی د اوږدمهاله لویو ګټو لپاره لنډمهاله درد زغمي، بایلونکی د لنډمهاله کوچنیو ګټو لپاره اوږدمهاله درد زغمي. ګټونکی کله چې تېروتنه وکړي وایي زما تېروتنه وه او له هغې څخه زده کړه کوي، خو کله چې بایلونکی تېروتنه وکړي وایي زه نه یم ملامت او تل نور ملامتوي.